الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د کتاب آخري برخه ته ورسېدو. په دې کې د علم التجوید د شایقینو لپاره د علم التجوید سره چې کوم نور علومو ته د دوی ضرورت ده هغه ور معرفي کوي. په دې باندې باید پوه شو چې قاري او مقري دواړه لوستونکي ته ویل کېږي. لوستونکي د قرآن صحیح شو. نو دلته یو خود لغوي معنی ده، اصطلاحي معنی همدا ده چې څوک د قرآن کریم حافظ وي نو هغه ته قاري ویلی کېږي. نو هغه په همدې نسبت ویلی کېږي چې دی د قرآن کریم د نورو نه زیات تلاوت کوونکی وي. طبیعي خبره ده چې قاري څومره هم ضعیف شي د عامو خلکو نه د هغې تلاوت برخه ډېره وي. که یو رکو دی سبق یادوي، هغه یو رکو دی کم نه کم 10 ځلې 20 ځلې خو اړوي که نه. بیا پاو ده یو ځل 2 ځل هغه ځان سره تکراروي، بیا استاد ته تېروي، که یاد نه بیا به ځي بیا به راځي، ګردان کوي، سبقي سپاره ده، منزل ده، دا ټول شیان چې راواړی د یو عام سړي د قرات نه داسې کېږي ډېرېږي. نو ځکه ورته قاري ویلی کېږي. یا دا قاري وړوکی نسبت نه ده. ګوره دا وړوکی نسبت نه ده، ستاسو نسبت د الله تبارک وتعالی د کتاب سره کېږي. قاري صاحب را روان ده، یا دا هغه شخصیت ده چې دا د الله تعالی کتاب ډېر وایي. دا ګوره وړه رتبه نه ده. کله کله دا قاري صاحبان ځان دپاره چې وړوکی فکر کوي، سره د دې چې قاري به خلک به دلته د عزت او احترام قایل وي، خو دی ماشومانه او بې نزاکته حرکتونه کوي. دی په دې خبر نه چې چا ته منسوبېږم، د الله تعالی کتاب ته منسوبې. خپل وقار، خپل سجیدګي دا ساتل غواړي. ځکه یو څوک تا د الله تعالی د کتاب سره تا تعلق جوړوي. د دنیا په لحاظ سره یو څوک چا سره سکرتر وي که نه، د والا والي صاحب سکرتر را روان ده، هغه به ځان نور هم ببر کړي چې سکرتر یم. د دنیا د یو څو ورځو سکرتر وي که نه، نسبت یې چا ته کېږي؟ والي صاحب ته کېږي. نو هغه به ببر ګرځي که نه. ستاسو نسبت چا ته ده؟ د الله تعالی کتاب سره. نو د دې کتاب سره نسبت د وجې نه تاسو باید خپل وقار، خپل سنجیدګي، ډېرې خبرې داسې دي چې تاسو به ورته زړه کېږي، خو تاسو سره چې ځای او هغه مناسب نه وي نو نه دي کول پکار. ځکه ته خو وړوکی سړی نه یې که نه، ته د الله تعالی د کتاب ویان دی. خل د والي صاحب او د قومندان صاحب او پلانکي صاحب ویاندوی باندې چې دی نو داسې ځان داسې ډېر غټ ورته احساسېږي. ته د الله تعالی د کتاب ویان دی، لوستونکی. ویان څه معنی؟ څه چې ورته والي صاحب ورکړي هغه خلکو ته یې وایي. الله رالیږلی او ته یې وایې. ته وړوکی سړی د الله فرمان ته وایې او بیا یې په ښه شکل باندې وایې. نو دا وړه خبره نه ده. ځان ته ګوره ځان واړه ونه بولئ. خیر ده که جسمي لحاظ سره څوک واړه پروا نه کوي، خو معنویاتو د لحاظ نه تاسو ډېر غټ خلک یې. نو خپل معنویات وساتئ. خپل معنوي اړخ لا قوي او لا پیاوړی کوي. چې معنوي اړخ قوي وي که نه، به انسان بېلارې کېږي نه. او که معنوي اړخ کمزوری وي نو ډېر خلک به تاسو لیدلي وي، ډېر غټ خلک ول، د خلکو پرې ډېر لوی اعتماد او باور و، خو وښویېدل، ځان یې ونه شو ساتلی ځکه معنوي اړخ یې کمزوری و. او چې معنوي اړخ دې قوي وي نو دا دنیا دا اوسنی جاه او جلال او منصب او چوکۍ او دا منډې او دا تنډې دا بیا سړی چپه کولی نه شي. او که معنوي اړخ دې کمزوری و که نه، که یو قدم لږ مخکې لاړلې نو بیا نو په تا کې هوا پیدا کېږي چې بس دا خلک چې دی ټول دا امت د خلکو غلامان جوړېږي. دا ټول زما غلامان دي، کار خو ما کړی ده. عالم هم یم او ملا هم یم او قاري هم او رئیس هم شم او والي هم شم او بیا نو واه واه د هر یو ځان ته د ټوپ د پړسوی نو په هوا به ګرځي. بیا خبره ورسېدلې. نو دا د دې خلکو معنوي اړخ کمزوري، بعضو قوي وو خو پنچر شول، هوا ته نه ووتله، معنوي اړخ یې کمزوری شو. نو د داسې خلکو په هغه باندې اوس اسلامي نظام ته خلک ګوتې نیسي. نیسي که نه نیسي؟ جهاد ته خلک اوس هغه وایي. جهاد دا و، مبارزه دا وه.
یعنې هغه خلکو چې د سره په یو سنګر او په یو د ده په قومنده باندې به خلکو اور ته ځان غورځوه د ده په قومنده باندې خلک چې دی شپې په غرونو کې شپې کولې او مخه خلکو ته نه وزړه تور ده ولې ځکه معنویات څه شی شول کمزوره شول معنوي اړخ د پیاوړي کولو دپاره خپل رابطه د الله تعالی سره همیشه چې دی نو کلکه وساتئ او د الله نه توفیق غوښتل غواړي چې هر څه چې شوي دي دا سما ذاتي کمال نه ده بلکې د الله تعالی پیرزوینه ده نو بیا به انشاءالله کار کېږي نو دا څلور واړه علمونه وایي چې دی نو دا یو قاري دپاره یو د قرآن کریم لوستونکي دپاره یو قرآن کریم ته منسوب شخص دپاره چې دی دا پیژندل ضروري دي یو د هغې نه د علم التجوید ده یعنې معنی یې د حروفو د مخارجو او د هغې صفات پیژندل دي ځکه علم التجوید کې موږ خبره کړې وه علم التجوید په کل کې څو شیانو ته ویلی کېږي په دوو برخو باندې ویشل کېږي تجوید الحروف معرفة الوقوف ګوره تجوید الحروف دا علم التجوید ده او معرفة الوقوف دا علم الاوقاف ده خبره ورسېدلې بیا په تجوید الحروف کې مخارج الحروف دي او صفات الحروف دي بیا صفات لازمه او صفات عارضه دا یوه برخه ده او معرفة الوقوف کې چې دی دوه برخې دي محل وقف او دویم د وقفونو علم ده همدغه محل وقف او کیفیت وقف پیژندل دي او همدغه دومره برخه یو قاري ته ضروري ده همدا دلته پکې راغستې ده او که په ذات کې دا مستقل کتابونه دي د دوی د کتابونو ته به تاسو ته لیست درکړم چې د علم اوقافو کې چې دی نو مستقل کتابونه دي او هغه پیژندل غواړي او زیادول غواړي دا خبره په دې علم کې پیژندل کېږي چې په دې کلمه څه ډول وقف باید وشي او څه ډول ونه شي چېرته خو به د معنا په لحاظ سره قبیح او حسن ده او چېرته لازم او غیر لازم ده د تجوید اکثره مسائل بیان شوي دي وقفونه دا د قبیلې څخه دي هغه هم بیان شوي دي وقفونه د ادا د قبیلې څخه دي بالکل وقفونه دا د ادا د قبیلې څخه دي یعنې وقفونه چې هم ادا پورې تعلق ساتي او څه ناڅه دغه مسایل پکې هلته بیان شوي دي کوم چې د معانیو د قبیلې څخه دي نو په لنډه توګه د هغې رموز کوم چې دال علی المعانی دي بیان شوي دي د جمله باندې پوه شولې یعنې دلته یو څه چې د ادا د قبیلې د ادا پورې مرتبط دي هغه د تجوید کې بیان شوي دي او څه چې د معانیو د قبیلې څخه دي معنا سره چې تعلق لري هغه هم په لنډه توګه او د هغوی رموز کوم چې دال علی المعانی دي هغې دپاره رموز تعین شوي دي نښې ورته تعین شوي دي چې دغه نښې دلالت په معنا باندې کوي دال علی المعانی دا معنا دلالت په معنا باندې کوي نو یو ځای کې ځا راغلی ده دا په دې دلالت کوي چې دلته ودرېدل هم جایز دي او تلل هم جایز دي خو تلل ترې نه څه شی دي بهتر دي دا په دې دلالت کوي یو ځای کې میم لیکل شوی ده دا په دې دلالت کوي چې دلته حتما ودرېږه یو ځای کې طا لیکل شوی ده دا په دې دلالت کوي چې دلته ودرېږه یو ځای کې جیم لیکل شوی ده دا په دې دلالت کوي چې دلته تک او ودرېدل دواړه څه شی دي جایز دي دا د علماني دا معنا یعنې داسې رموز او داسې نښې ورته تعین شوي دي چې هغه په معنا باندې دلالت کوي چې د دغه ځای کې ودرېدل دا حکم ده هغه الحمدلله موږ تاسو مخکې ویلي دي خو په تفصیل سره په کتاب ډیر طویل شي سره دی چې مقصود اختصار ده وایي دلته مقصود پکې اختصار و نو که دا پکې هر یو جزئیاتو ته ورځي نو جزئیات چې دی نو بیا معلومه خبره چې کتاب به د خپل حد نه زیاتېږي نو د بل خواته ځي نو دې وجې نه هغه برخه لنډه په دې کې ځای په ځای شوې ده که نه بذاته د وقفونو علم په ذات کې خپله یو مستقل علم ده او مستقل کتابونه دي درېیمه خبره چې ده رسم عثماني ده رسم عثماني د دې پیژندل هم ضروري دي چې کومه کلمه په کوم ځای کې په څه ډول باید ولیکل شي ګورئ که چېرته څوک د قرآن کریم د رسم سره اشنا نه وي او د عربۍ د ګرامر سره اشنا نه وي هغه که قرآن کریم لیکي نو صحیح نشي لیکلی لکه ورته چاته وایه ولیکه ان نعبده همدغه مجلس کې چا چې د ان نعبده تلفظ یا شکل په قرآن کې نه لیدلی چې په رسم عثماني کې د ان نعبده تلفظ سره رقم نه دی به څه شی لیکي دی به څو نونه لیکي یو نون به لیکي
ځکه چې الف ده او نون ده او عین ده ان نعبد به لیکي او هلته چې په رسم کې څو دي دوه دي دا یو په بل کې څنګه شوی مدغم شوی یا مثلا چاته وایي چې من یقول لیکه نو هغه میم داري جنګي یا سره میم یا من یقول لیکي خلاص نون پکې څه شو هلته خو په رسم کې خو نون موجود ده که نه دا بیا غټ غټ مثالونه وویلې دا خو رسم کې موجود دي ځینې شیان داسې د معنا په لحاظ سره هلته پروت وي لکه مثلا یو چاته ووایه زکات ولیکه زکات تاسو مکتب هم لوستلی ده پوهنتون هم لوستلی دا ټول زکات اوس موږ تاسو چې پښتو کې لیکو بغیر د واو نه لیکو دا صحیح ده دا صحیح نه ده پښتو کې کېدای شي صحیح شي پښتو کې به صحیح شي خو عربي کې خو صحیح نه ده که نه عربي سره د عربي په قانون کې د قرآن په اصطلاح کې د زکات هغه سپل چې ورته وایي هماغه ده کاف سره باید واو سره باید الف موجود وي صحیح شو ځینې بیا هغه تا زکات هغه مفتوحه تا سره لیکي او زکات دلته چې ده په تای مدوره سره لیکل شوی ده دا ټول د رسم خبرې دي نو رسم دومره ضروري ده دومره رسم ضروري ده چې ته په دې باندې پوهېږې که نه بیا به زکات ته زکوت وایي او مشکات ته بیا به مشکوت وایي ښه چې کومه کلمه په کوم ځای کې څه ډول لیکل پکار دي په ځینې ځایونو کې به د رسم مطابق تلفظ کیږي او کله به د رسم مطابق تلفظ نه کیږي لیکلی به یو شی وي او تلفظ به نه کیږي ولا انا عابد ولې دا الف نه لولئ رسم خو موجود ده دلته اوس ګوره تلفظ د رسم خلاف روان ده الف ورته لیکل شوی ده نه تلفظ کیږي اقیموا الصلاة واو ده ولې تلفظ کوي صحیح شو یو قانون موجود ده دا قانون په اساس باندې رسم نه څوک لرې کولی نشي نو دقه خبره ده چې کوم ځای کې به تلفظ د رسم مطابق او کوم ځای کې به د رسم مطابق نه وي د هغې هر یو لپاره خپل قانون ده او دا په رسم عثماني کې دا خبره ځای په ځای شوې ده نو هلته به تلفظ رسم مطابق کول کوم ځای کې به هغه هلته صحیح وي او کوم ځای کې به لویه غلطي وي بیا لکه رحمان بې الفه لیکل کېږي رحمان دا نومونو کې تاسو وګورئ اکثر اوس عبد الرحمن چې لیکي عبد جدا لیکي او رحمان دا باید عبد الرحمن ولیکل شي الف لام ورسره ولیکل شي او بأیدین په صورت زاریات کې دوه یاګانو سره لیکل کېږي او لإلى الله تحشرون لأوضعوا لأذبحنه لأنتم په دې قواعدو باندې تاسو ټول دا موږ ته مخکې لوستي دي خو صرف دلته د موضوع د وضاحت دپاره خبره کوي لإلى الله تاسو اوس وګورئ دا لیکل شوی دی لا إلى الله الف ورسره لیکل شوی دی خو تلفظ بغیر د الف نه ده لإلى الله لوستل کېږي دا ولا أوضعوا دا اصل کې ولا أوضعوا لیکل شوی ده خو د الف نه لوستل کېږي لأذبحنه دا په اصل کې لا أذبحنه ده دلته هم الف نه لوستل کېږي لأنتم دا ډېر زیات کلمات دي تقریبا 13 کلمات دي موږ تاسو تفصیلا دا ټول ویلي دي نو هغه هلته بیا تفصیل دپاره هلته مراجعه وکړئ دلته صرف د موضوع د وضاحت دپاره دا خبره کوي په دې څلورو ځایونو کې لام د تاکید دی خو په لیکلو کې لام الف ده ورسره دا لام چې دلته راغلی په دې کلماتو کې دا یې تاکید دپاره راغلی خو دلته ورته رسم کې ورسره الف موجود دی نو اوس په دې ځایونو کې د رسم په مطابقت لفظ محمل او مثبت یا منفي کېږي محمل معنا بمعنا که دا الف ورته تلفظ شي د دغه کلمې چې کوم معنا د خپل معنا د لاسه ورکوي محمل یو بې مفهومه کلمه ته نه جوړېږي او یا به چې دا نو منفي مثبت شي او مثبت به شي منفي شي نو دا رسم چې دی نو دا توقیفي ده یعنی د قرآن کریم رسم دا توقیفي ده دا باندې به ته قیاس نه کوې خبرو شي ولا پلانکي کلمه داسې لیکل کېږي نو دا هم داسې وایي نه دا هم داسې محفوظ راغلی موږ ته په دقه هغه باندې کار پکار ده او سماعي ده یعنی اورېدلو باندې چې څه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
جبرائیل علیه السلام چې کله رسول الله ته رسولی رسول الله صحابهو ته ښودلی صحابه تابعینو ته ښودلی تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین زموږ استادان موږ ته موږ نورو ته اوس موږ نه وروسته چې کوم خلک را روان دي هغوی ته باید په سماع کې دا خبره مو ویل شي دا شکل او دا تلفظ هم رسم محفوظ او هم تلفظ محفوظ چې رسم محفوظ وي او یو شی ډېر قواعد داسې دي چې اورېدلو کې بیان کې صحیح وي او چې کله تلفظ باندې کوي نو بیا غلط وي ځکه چې د سماع صحیح نه ده کړې اورېدنه صحیح نه ده کړې دې وجې نه سماع چې ده دا هم ډېر مهمه قضیه ده د دې خلاف لیکل ناجایز دي د دغې رسم عثماني خلاف لیکل قرآن کریم لیکل ناجایز دي بعضې خلک که چاته د دې ضرورت پیدا کېږي د لیکلو باید د قرآن کریم آیات د قرآن کریم د نسخې مطابق ولیکي نن سبا د پښتو کتابونو چې کوم لیکل کېږي پښتو کتابونه نو هغې دپاره زموږ توصیه همدا ده چې قرآن کریم دې پخپله نه ټایپ کوي کمپیوټري وسایل دې لیکي خامخا تا نه څه اضافات او کمی پکې کېږي ځکه هغه لیکوال به وي که لیکوال پرې پوهېږي نو هغه کمپیوټر کار به نه پوهېږي مشکل ته نه جوړېږي د ده ښه هغه دا ده چې نن سبا سافټویرونه شته د قرآن کریم آیات که دلیل په طور باندې یا د خپل د مقالې یا د مونوګراف یا د کورنۍ وظیفې په متن کې ته ځای کول غواړې اصل د قرآن کریم نه به کاپي رااخلي کاپي به کې او دلته به پیش کړي نو دی به ته به غلطۍ نه خلاصي او که ته په خپل هغه وجه زه لیکم ځکه ته د عربي په ګرامر باندې دومره مسلط نه یې خامخا به تا د قرآن کریم کلماتو کې څه کمی او زیاتی کېږي نو دې وجې نه هغه سافټویرونو نه استفاده پکار ده قرآن کریم پیدا کېږي هغې نه کاپي که او هوبهو سره د زبر او زیر او حرکاتو خپل متن کې څه شی کا پیش کا دا به ډېر ښه کاري همدغه شان په احادیثو کې هم پکار ده او که چېرې ته په خپله لیکلو غواړې د قرآن کریم کلمات ته ولیکې نو د دغه رسم خلاف راځي که یو څوک د دې قابلیت پیدا کړی وي په عربي ګرامر باندې دومره حاکم وي خو بیا ښه خبره ده او که نه نو د لنډ طور باندې دغه ګناه کې را نه شي د ګناه نه د بچ کېدو لپاره دغه سافټویرونو نه استفاده پکار ده له دې کبله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې به قرآن کریم نازلېده نو په هماغه وخت به لیکل کېده متوجه یاست دې ته یعنې دې دپاره چې صحابه کرامو نه وروسته په طریقه د لیکلو کې څه مشکل پیدا نه شي متوجه یاست ګوره رسول الله څنګه چې جبریل علیه السلام خو به رسول الله ته زده کوو چې زده به شو صحابهو ته به یې زده کول زده کول نه وروسته ورته چې ویې لیکي وبې لیکه او رسول الله به تایید کړي چې هو بالکل کورنۍ وظیفه هم درسته ده د هغې نه وروسته به داسې شی شو بیا محفوظ شو او دا د لیکلو ولې که ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر نه تېرېده چې دلته کوم ټکی پکې خطا شوی نه کوم ټکی پکې پاتې شوی نه یا کوم ټکی پکې اضافه شوی نه نو رسم هم تلفظ به رسول الله ورسره کوو تلفظ سره به د لیکلو امر یې وکړو هغه رسم به یې ولیدو د هغې نه وروسته به داسې شی شو محفوظ شو موږ په دې ایمان او باور لرو چې موږ او تاسو سره چې کوم قرآن کریم دلته موجود دي په ښکلی شکل په ښکلی کاغذ په ښکلی ډیزاین باندې خو د ده رسم او د ده تلفظ او مغه رسم او مغه تلفظ دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی په دې کې یو دا د قرآن کریم لوی اعجاز او لوی معجزه ده یو حرف دا خو ډېره غټه خبره ده یو زبر او زیر هم پکې څوک کمی او زیاتی نشي کولی او که قصدن خو څوک نشي کولی کله کله سهون د چاپ د ماشینونو نه کېږي تاسو به کتلي چې څومره یو هاهو جوړېږي چې قرآن کریم پلانکي کمپنۍ چې دی نو دا مشکل پیدا کړی یعنې کمپنۍ والا دومره احتیاط کوي که یو ځل راغله که نه بیا به یې سم ډانډس کړي دي خلکو ځکه قرآن ته دومره خلک متوجه دي نو قرآن کریم لپاره ډېر زیات تدابیر د هماغه زمانې نه ځکه د حفاظت وعده الله تعالی کړې ده چې الله تعالی یې کړې ده ما او تا او بل د دې د خدمت دپاره واقع شوي چې څوک په قرآن کریم کې لاسوهنه ونه کړي قرآ حضرات د قرآن کریم د الفاظو ساتنه کوي علما یې د قرآن کریم د معانیو ساتنه کوي مفسرین ائمه مجتهدین چې دی نو د هغې د مسائلو د استنباط ذریعه جوړ شوي دي یو نه یو طریقه باندې خلک لګیا دي او په حقیقت کې ټول خدمت د چا کوي د کتاب الله کوي وایي چې کله به نازلېدو نو په هماغه وخت کې به لیکل کېده د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره په مختلفو طریقو لیکل شوی او له هغې وروسته ابوبکر صدیق په زمانه کې قرآن کریم یې وضع شو بیا د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د ډېرې پاملرنې سره په ډېر اهتمام او په اجماع د صحابو سره ډېر شمېر قرآن کریمونه ولیکل شو او نورو سیمو او هېوادونو ته ولېږدول شول